السلام علیکم دوستانو، خدای دې وکړي چې تاسو به راته روغ او جوړ خوشحاله وئ او دا مهال به راسره ګورئ AFG ټیبز یوټیوب چینل. درنو دوستانو، قدرمندو کتونکو، په نننۍ ویډیو کې مې تاسو لپاره یوه ډېره بهترینه طریقه راوړې ده څنګه کولی شو د هر چا د واتساپ میسیجان په خپل موبایل کې وګورو. هغه ته به هیڅ پته هم نه لګي چې دغه کس ما میسیجونه کتلي دي او که یې نه دي کتلي. دوستانو، نو ډېره خوندوره طریقه ده. ویډیو تر اخره سره وګورئ، ویډیو هېڅ کله هم سکیپ کوئ مه. راځو دوستانو، تاسو به راشئ خپل موبایل کې د پورته درې نښانونه کوم درې ټکیانې چې وینئ په دې باندې به کلیک واخلئ. لاندې سیټینګ برخه دوستانو تاسو ګورئ، په دغه سیټینګ برخه باندې به کلیک واخلئ. کله دوستانو په دغه سیټینګ باندې به کلیک واخلئ، را به شئ پریویسي. دلته دوستانو تاسو کتلی شئ بلاک کنټاکټس، دغه پریویسي اپشن دغه کوم د کولپ نشان چې ښکاري دوستانو، په همدغه به تاسو ورته کلیک واخلئ. کله دوستانو په دغه باندې کلیک واخلئ، تاسو به لاندې راشئ. دلته دوستانو تاسو ته یو اپشن درکوي، دغه ریډ کوم اپشن تاسو کتلی شئ، دغه به آپ وي، داسې به بند وي. دغه به دوستانو تاسو داسې خلاص کړئ. دوستانو، کله چې تاسو دغه داسې خلاص کړئ نو هر چا میسیجان چې تاسو بیا په دې موبایل کې نشئ کتلی. که تاسو دوستانو دغه بند کړئ، آپ یې کړئ، نو بیا د هر چا میسیجان تاسو په خپل موبایل کې کتلی شئ، هغو ته به هېڅ پته هم نه لګېږي. دوستانو، دغه چې کله داسې آپ کړئ نو تاسو به راشئ، اوس به یو کس ته تاسو میسیج ولیکئ. نو دوستانو، مثلا راځم دغه میسیج اوس لیږم. دغه میسیج دوستانو زه اوس لیږم یې، تاسو ته اوس ښایم چې څنګه به دغه کس زما میسیج ونه ګوري. د دې میسیج به زه وګورم، خو هغه ته به پته هم نه لګېږي دوستانو چې ما میسیج کتلی او که نه. ما دوستانو دلته میسیجونه ولیږل. راځم دوستانو اوس دغه راخلاصوم. تاسو کتلی شئ اوس خو د ده میسیجونه ما وکتل په خپل موبایل کې. صحیح دی، دغه کس ما ته میسیج کړی و او ما دلته وکتلو، ما ته راورسېدو دغه میسیج ما وکتلو، خو دلته دوستانو هېڅ ته پته نه لګي. تاسو کتلی شئ نه ټکیه ورته شنې کوي، نه هېڅکله هم نه شین کوي او ده ته به پته ونه لګي چې دغه کس زما میسیجونه کتلي دي او که یې نه دي کتلي. نو دوستانو، دغه ډېره خوندوره او په زړه پورې طریقه وه. که دغه ویډیو مو خوښ وي د سره لایک کړئ او له نورو دوستانو سره هم شیر کړئ. تر داسې نور ویډیوګانو چې بیا به زه راځم، تاسو ته ښه وخت غواړم.